سلام ملګرو، که چیرته غواړئ یو څه زر ذهن ته وسپارئ، په لاس لیکل بهتره دي او که ټایپ کول بهتره دي په کمپیوټرونو کې او یا هم په موبایلونو کې. د 2021 سروې دا وموندله هغه ګډون کوونکو چې د کتابچو څخه کار اخیستی و یا ورقو کې لیکل کړي وو هغه ډیر موثر تمام شوي وو. حافظې ته د سپارلو په ازموینه کې نسبت په هغه کسانو چې د ټابلیټ او یا هم موبایلونو څخه استفاده کړې وه. علت څه ده؟ څېړونکو دا وموندله چې دا د فزیکي، لمسي او درې بعدي اوصافو سره تړاو لري. په دغه پروسه کې ستاسو ذهن ډیر حرکت او فعالیت کوي او معلومات زر جذبوي او حافظې ته یې سپاري. له دې سره سره تاسو کولی شئ چې مهمې نقطې مشخصې او یا هایلایټ کړئ یا زیړ رنګ پرې کش کړئ یا هم لاندې خط ورکړئ یا هم دایره یا حلقه ترې تاوه کړئ یا د ورقې په یوه برخه کې نوټ اضافه کړئ ترڅو تاسو سره د یو مطلب زر زده کولو او حافظې ته د سپارلو لپاره کومک وکړي. زه په خپلو زده کړو کې له دې طریقې څخه کار اخلم او تاسې هم کولی شئ چې د ډیر موثریت لپاره دا طریقه استفاده کړئ. نو دا په یاد ولرئ، لیکل د یوې موضوع په زده کولو کې ډیره مرسته کوي نسبت د ټایپ کولو. مننه.